مننه. اول خو د افغان ټي وي او خاص کر د عدنان شاه شکریه هم ادا کوم او په دې باندې د خوشحالۍ څرګندونه کوم چې خپل کار پیژني او د هغه چې کوم حق و د اميررزاق امیر صاحب نو هغه تاسو وکړو راغلی دلته کې د ملګرو نه کمنټ او رایه واخیستل دا هغه په موږ باندې حق دی زموږ د خاورې په دې نورو خلکو هم د هغه حق دی ځکه چې هغه ټول ژوند د دې خاورې دپاره تېر کړی او د دې دپاره یې کار کړی دی. دا دنیا چې خلک پکې ټول خپلو غمونو راغستې دي او داسې یو آخرت غوندې منظر لري هر سړی په ځان دی خو په دې کې هم هغه چې څوک دغه کوي نو هغه د سهیل صاحب شعر دی چې وایي ته د خپل ځان د غمه مرې زه د جانان د غمه زاهده ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي. نو اميررزاق امیر صاحب د هغې لار سړی و چې هغه د خپل غم په ځای باندې د دې خاورې د خلکو غم کړی دی. ښه شاعر و ډېر زیات ښه شاعر و لکه سهیل صاحب خبره کوي چې هغه زموږ د بچي په ځای و زموږ مخکې رازلمې شو بوډا شو دا دی زموږ نه جدا هم شو خو زه بیا دا خبره کوم چې زه بیا د اميررزاق امیر صاحب د بچي په ځای وم او د هغه په مخکې راپیدا او راډوې شوم او واده مې وکړو او سپینګیري شو او دې عمر ته ورسېدو هغه رانه الله جدا کړو. د یو استاد حیثیت یې لرو زما دپاره ډېره زده کړه هم ترې کړې ده زده او لا کول هم دی چې الله رانه واغستو په دې موجوده دور کې مونږ د هغه نه ډېر څه زده کول او د پښتنو له هم هغه ډېر څه ورکوونکی و هغه هر څه نیمګړی پاتې شو کم کار چې و تر ډېره یې کړی دی کتابونه یې چاپ کړي دي او دا په دې غرض وایم چې دا مونږ پښتانه که دا خبره واوري نو وبې ګوري اميررزاق امیر به وګوري د خیالونو تصویرونه یې منې د شاعرۍ کتاب و نو ډېر ښه کتاب دی او د هغه د طنز و مزاح شاعري او سنجیده شاعري دواړه پکې ده او انشاءالله بیا به هم د خیره سره چاپ کوو د هغه په ژوند خو بیا په دویم ځل نو چاپ شوی ختم شوی دی بیا د خیره چاپ کوو راځي به د هغې نه پسې اوس په دې موجوده دور کې سلیکه کتاب د شاعرۍ چاپ کوم بیا یې د افسانو یو کتاب چاپ کړو ډېر زبردست نثر یې لیکلی دی او په تنقید باندې کار کړی یو کتاب یې چاپ شوی دی د شناخت ور او د هغې بل جلد هم را روان و بلکې تیار به نو هغه به هم راځي انشاءالله بیا نور چې د هغه څه ادبي اثار دی هغه هم راځي. ډېر زیات خوږ سړی و ډېر زیات مینهناک سړی و او ډېر زیات درد پرې ورسېد ډېر غم دا ته چې اوس لګیا یې افغان ټي وي ما ته مخامخ دی نو دا هم ماله یو غټ درد پته یې راکوي چې په دې ځای کې تاسو په دې کیمرو ګورئ دې ځای کې هغه ناست و انټرویو کولی او څو ورځې نو تاسو د ډېر دا قابل ځکه چې په ژوند مو منازه او نن چې ستاسو ضرورت نو بیا هم دا دې راغلی نو زه تاسو ته سلام پېښ کوم او د هغه په موږ باندې ډېر زیات حقونه دي دا به کوو. دا د ډېرې بدقسمتۍ خبره ده چې لکه زموږ د عام خلکو سره زموږ ادیبان شاعران زموږ خپل ملګري هم موږ د سړی هله په ګوته شي چې هغه زموږ د ګوتو وځي نو الله دې وکړي چې دا زموږ نه وځي او موږ د دې بې وخته تلو نه د دې ځینې ملګرو دا طاهر افریدي صاحب زموږ نه د مخکې ورځو کې لاړو سلیم راز صاحب لاړو روغاني بابا لاړو او نور داسې ښاغلي لاړه اميررزاق امیر صاحب تازه دا دي دغه شو موږ د دې نه دا سبق والو چې موږ دا په ژوند باندې چې څوک د احترام قابل دی احترام یې وکړو څوک د مینې قابل دی مینه ورسره وکړو څوک د شفقت قابل دی چې د شفقت لاس پې کېږدو دا دی الله به مونږ کې راولي پرون زمونږ د دې کلي یو ساده سړی و هغه ما ته خبر وکړه چې مونږ به د اميررزاق امیر د دې کلي واله دا خیال و چې ګینې دا یو معمولي خوړه غوندې دی خو د دې مرګ سره ښکاره شو چې دا خو سمندر و نو دا به نور ښکاره کېږي چې دا سمندر و او هغه په یو وخت کې تخلص دغه کو اميررزاق ساحل د سمندر غاړه هغې کټ کړی دی نو ما دغه سړي د خبرې سره بېګا سوچ کوو چې مې هغه تخلص هغه ختم کو نو بس هغه په رښتیا سمندر و د سمندر غاړه نه وه بلکې د سمندر هم جوهر سړی و ډېره ښکلې ژبې وه که نظم یې لیکلی دی که غزل یې لیکلی دی که نثر یې لیکلی دی اوله کې به یې داسې ګرانه شاعري کوله او داسې ساده ژبې ته راکوږ شوې وه سندره به یې لیکله نو سندره داسې اسان غوندې یو کلیوال شی دی هغه ژبې نو هغه سندره ډېره زوروره مي سړی بیا هغسې عادت کړي نو اوس یې په ډېر ساده خبرو کې ډېر ښکلي شعرونه لیکلي په یو وخت کې دا شعرونه لیکلي په اوله کې چې د زړګي داغ مې نن تازه لکه د نور راوړو ما خپل ماښام له ستا د کلي د سحر راوړو او ستا د لټون په دې اوږدو کږو وږو لارو کې داسې راتلم لکه چې خپل ځان مې په سر راوړو او وی ساحله په هغه وخت کې ساحل تخلص وی ساحله لیونې مې کړې نو څنګه شولې ما وی بس دا چې ملکڼ له د خیبر راوړو هغه وخت کې مې خوندور شاعري کوله
اوس چې راتلو نو په محبت کې رنځېدم، د زړه د درده خورېدم، ته مې د حال چا خبر کړې، زه په ځان نه پوهېدم. دا هم ټولې دنیا واورېد او ټولې دنیا ومنو، نور به هم مني، سات په سات به راسپړدلې کېږي. او دا کې مونږ ته یو ډېر غټ کمې جوړ کړو، مونږ ډېرې زیاتې شپې کړې وې، شوګیرې هم کړې وې، ګپونه هم لګولې وو، او ډېر چې چېرته مو ورغلی دی نو خندا یې پرېښې، خوشحالي پرېښې ده، واپس تللی دی. یو کار یې د غم وکړو په ژوند کې، یو ډېر غټ چې بس ډېر غټ غم یې پرېښو ولاړو، نور کم ځای نه هم چې تللی دی نو ډېر زیاته خوشحالي پرېښې ده او تللی دی.